زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې مبارکې میاشتې فضائل او برکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه. ټوله زمانه او ټول اوقات الله رب العزت پیدا کړي دي، لکن الله رب العزت ځینې وختونو ته په ځینې نورو وختونو باندې غوروالی او فضیلت ورکړی. لکه په 12 میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی غوره میاشت هغه د روژې مبارکه میاشت ده، او په اونۍ کې چې دا ورځې تیریږي په دیو ټولو کې غوره ورځ چې ده هغه د جمعې ورځ ده. نو ځکه رسول الله فرمایی سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ولو یعلم العباد ما فی شهر رمضان لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه برکات او هغه رحمتونه چې الله رب العزت د رمضان په مبارکه میاشت کې ایښي، که د الله رب العزت بندگان د دې نه خبر شي نو تل لپاره به دوی دا هیلې او آرزو کوي چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای. خو موږ د هغو برکتونو او د هغه مغفرت او رحمت نه چې الله د روژې په مبارکه میاشت کې ایښي د هغې نه لا تو څه خبر نه یو، نو دا میاشت په موږ باندې کال تیریږي. لکن رسول الله فرمایی هغه رحمتونه د الله او هغه برکتونه د الله او هغه بخښنې د الله چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي، که د الله بندگان د دې نه خبر وای نو تل لپاره به دوی دا هیله کولی چې ای کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای. الله رب العزت دی په دې میاشت کې چې د رحمت میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د برکت میاشت ده، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. همدارنګه حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوما وقد حضر رمضان أتاكم الرمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته خبرې کولې چې د روژې مبارکه میاشت نوې داخل شوې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو باندې د رمضان مبارکه میاشت راغله چې هغه شهر برکه د برکت میاشت ده، او دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمانان بندگان په خپل رحمت کې رانغاړي. او د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت په خپلو مسلمانانو بندگانو باندې خپل رحمت د باران په شان راوروي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د هغه خپله مسلمان بندگانو چې هغه ګنهګار دي د هغو ګناهونه معاف کوي، لکه چې رسول الله فرمایی ویحط الخطایا. همدارنګه د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې الله رب العزت په دې کې زموږ دعاګانې قبلوي. نو راشئ د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل ګناهونو بخښنه هم د الله نه وغواړئ چې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، او همدارنګه د راتلونکي دپاره د خپل رب نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ چې الله رب العزت په راتلونکي کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله زموږ ګناهونه معاف کوي، او همدارنګه داسې میاشت ده چې ویستجیب فیه الدعا، په دې کې الله دعاګانې قبلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ستاسو عملونو ته ګوري چې تاسو څه عمل کوئ،
او هغه نیک اعمال چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې کوئ، ستاسو په هغو نیکو اعمالو باندې الله رب العزت په خپلو ملائکو باندې فخر کوي ویباهي بکم ملائکته. نو رسول الله فرمایي فاروا الله من انفسکم خیرا، نو خپل رب ته د خپلو ځانونو نه خیر وروښیئ، نیک اعمال وکړئ. الله رب العزت خو ګوري چې زما بنده د روژې په مبارکه میاشت کې څه کوي. نو راشئ خپل رب ته د روژې په مبارکه میاشت کې نیک اعمال او خیر وروښیئ، ځکه هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې هغه ته مغفرت او بخښنه ونشي او هغه د الله رب العزت په رحمت کې رانغښتی نه وي، هغه شقي او بدبخته انسان دی. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الشقي من حرم فيه رحمت الله عز وجل، شقي او بدبخته انسان هغه دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې هم د الله رب العزت د